ښاغلی مفتي صاحب، ډېر ورونه او خویندې غوښتنه کوي وایي که چیرې د روژې د فضایلو په اړه موږ ته لنډ معلومات راکړل سي ډېر لوی احسان به مو وي. مهرباني وکړئ ښاغلی مفتي صاحب. شارکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. محترمو قدرمندو ورونو او خویندو، یقینا روژه ډېره د برکت، د فضیلت او د الله پاک د رحمتونو میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې دا فرمایي، په مشکات المصابیح کې دا حدیث راځي چې اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. کله چې د دې روژې مبارکه میاشت را داخله سي نو د اسمان دروازې خلاص سي. او بعضو روایاتو کې داسې راځي چې فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې خلاص سي. او دا جنت आवाज کوي چې کم څوک زما غوښتنه کوي نو زه به د هغه په نصیب کېږم. او داسې وغلقت ابواب جهنم، د روژې په دې میاشت کې د جهنم دروازې بندې سي. او داسې راځي چې فتحت ابواب الرحمه، په دې میاشت کې د رحمت دروازې خلاصې وي. نو پر انسانانو باندې د الله پاک لخوا ډېر زیات رحمتونه را نازلیږي او د الله پاک د رحمتونو څخه برخمن کېږي. او په بل حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې فی الجنة 8 ابواب، چې د جنت 8 دروازې دي، یعنی 8 جنتونه دي. منها باب یسمى الریان، د دې جنتونو د یوې دروازې نوم دی ریان. دا هغه خوندور جنت دی، هغه بهترین جنت دی چې دې جنت ته بل څوک نسي داخلېدلی الا الصائمون، یوازې هغه خلک دغه جنت ته تلای سي چې هغه روژاتیان وه او د روژې په میاشت کې روژې نیولې. او داسې په یو بل حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، که چا د دې میاشتې روژې ونیولې او دی مؤمن و، د ثواب او د اجر په نیت ونیولې، د الله پاک د رضا لپاره ونیولې، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله پاک به دته د مخکینی کال څه ګناهونه د کړي وه رب العالمین به هغه ورته معاف کړي، هغه به ورته وبخښي. او بیا په دې میاشت کې یقینا د اعمالو اجرونه دا داسې ډېر چنده کېږي چې تر حد ډېر وي. او په دې میاشت کې بیا په آخري لسیزه کې د لیلة القدر شپه، د دې فضایل په قرآن کریم کې ثابت دي چې د دې شپې په نوم باندې په قرآن کریم کې پوره یو سورت را نازل شوی دی چې لیلة القدر شپه ده، او سورة القدر باندې دا سورت شتون لري. او د روژې په اړه باندې خو نو دومره ډېر احادیث دي او دومره ډېر د صحابه او اقوال دي چې علماو مستقل کتابونه ور باندې لیکلي، خو چې یو صحیح حدیث دا کې کم فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی وي، بس د مؤمن دپاره هغه یو هم کفایت کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.